سلام مینه او درناوی ټولو با احساسه زده کړې لانو ته خدای دې وکړي چې ټول به خاص دی او د صحت جامې به مو برتن یو ځل بیا ستاسې ورور صفت الله سحر په نوي درس کې له تاسو سره حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې دغه درس ستاسې لپاره په ورځني ژوند کې د نوي نوښت سبب وسي او یو څه ترېنه زده کړئ. راسن راځو خبرې ډېرې نه اوږدو د دریم درس په هغه مهمو نقاطو باندې خبرې کوو چې په دریم درس کې څه شی دي. مخکې د درس د شروع کولو نه باید زه تاسو ته یادونه وکړم ټول هغه زده کړیالان چې موږ سره په دغه پروسه کې دي د ټولو نه مې خواهش دا دی ګورئ چې دا وخت سره زر دی، وخت مه ضایع کوئ، ځکه که چېرته تاسې دغه کلاس په شوق سره نه تعقیبوئ او درسونه نه وایي، هیله درنه کوم د ژوند نور ډېرې لارې دي، هڅه وکړئ لاړ شئ د ژوند نورو لارو ته او د ژوند د نورو علمونو څخه استفاده وکړئ چې تر څو په ژوند کې مو نوي نوښتونه راشي. نو له تاسې نه مې هیله دا ده که چېرته هغه ورونه او خویندې درسونه نشي تعقیبولی هغې ته اجازه ده چې لاړ شي، ولې که چېرته درس ووایي نو بیا په ډېرې لیوالتیا سره تعقیبوئ. نو خبرې زه هم ډېرې نه اوږدوم، راسن راځو درس ته چې د دریم درس هغه مهم موضوع څه شی ده. نن موږ درس وایو د ژورنالیزم ډولونه. تېره ورځ موږ په ژانر باندې خبرې وکړلې او موږ د ژانر هغه مهم ډولونه تاسو ته در وپېژندل، اساسي برخو ته د ژورنالیزم داخل شو. خو ولې مخکې د دې درس څخه چې موږ هم خبر، راپور، مرکه، تفسیره او یا همدارنګه د تحلیلي ژانرونو په ځینو نورو برخو باندې کار وکړو، نو د هغې نه مخکې باید موږ ژورنالیزم تاسې ته په لومړي درس کې در پېژندلی. اوس غواړو د ژورنالیزم ډولونه څه شی دي. موږ او تاسې باید ورسره اشنا اوسو چې آیا دغه ژورنالیزم دا ډولونه چې په ورځني ژوند کې موږ د دې ژورنالیزم د اصطلاح سره عادت یو، هغه ډولونه یې څه دي باید چې هغه خو حتما ووایو که نه. نن راځو د ژورنالیزم ډولونه. ژورنالیزم په عموما کې په دوه برخو باندې ویشل شوی چې یو د تخنیکي پلوه دی او بل د محتوا له پلوه دی. راځو دغه برخې تشریح کوو، تاسې هم چېرته ځئ ما او خپلې قلم او کتابچه راوالی تر څو یې ولیکئ له ځانه سره. اول دی تخنیک له پلوه د ژورنالیزم ډولونه. تخنیک وایي څه ته؟ هر هغه چاره چې په واسطه یې موږ کولی شو چې یوه ښه پلانګذاري یا مثلا یوه ښه خپرونه یا یو هدف ته د رسېدو لپاره ښه کار وکړو عبارت د تخنیک څخه دی. اوس دا د تخنیک له پلوه ژورنالیزم په څو ډوله باندې دی. د تخنیک د پلوه ژورنالیزم په څلورو برخو باندې ویشل شوی دی چې هغه مهمې برخې اولنی چې دی چاپي ژورنالیزم دی، راډیوي ژورنالیزم دی، ویډیو ژورنالیزم دی یا تلویزیوني ژورنالیزم چې ورته ویل کېږي یا آنلاین ژورنالیزم دی. اوس دا هره برخه له تاسې سره تشریح کومه. اول راځو پرنټ یا چاپي ژورنالیزم. ګورئ په لومړي سر کې چې کله ژورنالیزم رامنځته شو، د ژورنالیزم اصطلاح رامنځته شوه، بیا دا کله په 18مه میلادي پیړۍ کې په علم باندې واوښتو او په اروپا کې او ترڅنګ په امریکا کې دې ته ډېر زیات کار وشو چې حتی عالمان په دې باندې بریالي شول چې د ژورنالیزم دغه فیلډ دومره پراخه کړي چې مثلا هغې ته ځینې برخې وټاکي او هغه تر خلکو پورې په ښه شکل سره ورسوي. نو چاپي ژورنالیزم اوله کې چې ژورنالیزم رامنځته شوی هغه په چاپي ډول باندې رامنځته شوی دی. کله چې موږ فکر وکړو یا مثلا د ژورنالیزم هغه ابتدا ته لاړ شو د لومړي ځل لپاره په فرانسه کې او ترڅنګ په انګلستان کې ځینې ورځپاڼې رامنځته شوې چې دا د دې لپاره لاره هواره شوه چې تر څو ژورنالیزم علم رامنځته شي او د اطلاع رسونې دا پروسه لا چټکه شي. نو په لومړي سر کې چې کله ژورنالیزم رامنځته شو هغه په چاپي ډول باندې و، د ورځپاڼو په شکل باندې و، د جریدو په شکل باندې و، د مجلو په شکل باندې و. نو دا د ژورنالیزم هغه اولنی فیلډ دی چې مثلا د چاپي ژورنالیزم د رامنځته کېدو سره د ګوتنبرګ هغه اختراع د چاپ د ماشین د اختراع سره دغه ژورنالیزم ډیره پراختیا وکړه او د ژورنالیزم ما تاسو ته یادونه وکړله چې رامنځته کېدل هم د لومړي سر نه د چاپي ژورنالیزم رامنځته کېدلو. په دوهم راوند کې چې دی د راډیوي ژورنالیزم دی. کله چې ګوګلي مارکوني د لومړي ځل لپاره هغه په 19مه میلادي پیړۍ کې راډیو رامنځته کړه، نو دغه راډیو امواج د یو ځای څخه بل ځای ته لیږدولو پروسه دومره چټکه شوه چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې بالاخره په 1940 یا 1920 میلادونو کلونو ترمنځ
راډیو په رسمي ډول باندې په نړیواله کچه باندې یوه رسنیزه بڼه ومونده او دوی ته د ژورنالیزم هغه د پراختیا یو تر ټولو مهم ګام د راډیو رامنځته کېدلو. کله چې راډیو رامنځته شوه نو د دې څخه وروسته نشرات د ژورنالیزم په برخه کې د اطلاع رسونې په برخه کې د اعلان یا مثلا د شخصیت لوړونې په برخه کې او د ژورنالیزم هغه مهم چې څه و هغه د چاپي ژورنالیزم نه راډیوي ژورنالیزم ته په راتګ سره ډیر پراخه شو. یعنی حتی تر دې پورې خلکو فکر کوي چې مثلا کله چې راډیو به رامنځته شي نو شاید کیدای شي چاپي ژورنالیزم له لاسه هغه خپل ارزښت له لاسه ورکړي، خو ولې کله چې راډیو رامنځته شو خو بیا هم چاپي ورځپاڼې تر نن ورځې پورې دوام لري، حتی چې تر نن ورځې پورې دا 4 برخې رامنځته شوي هم دي، خو بیا هم د هره برخې د رامنځته کېدو یو بیل بیل باب او ترڅنګ یې بېلابېل ځانګړتیاوې وي. نو د چاپي ژورنالیزم څخه وروسته د راډیوي ژورنالیزم راتګ ډېر په زړه پورې یعنې د پرمختګ لامل شو. د دې څخه وروسته بیا ویډیوي ژورنالیزم یا تلویزیوني ژورنالیزم د لومړي ځل لپاره په 1906 زیږدیز یا میلادي کالونو ترمنځ زورکي په نوم باندې یو عالم وشو کولی چې د تور او سپین تصویرونو پر مټ باندې تلویزیون د لومړي ځل لپاره رامنځته کړي. د چې کله تلویزیون رامنځته کړ نو د ژورنالیزم پراختیا ورځ نه بلې ته زیاتېده، یعنې د اطلاع رسونې پروسه ډېره دقیقه شوه. خلکو وشو کولی چې د پیښې هغه اصلي ځای او ترڅنګ هغه انځورونه په لنډ وخت کې په کم وخت کې په همزمانه وګوري. یا مثلا موږ او تاسې تلویزیون ته کینو، یو ځای کې پیښه شوې ده، یو ځای کې د فوټبال لوبه ده، یا مثلا نورې ډېرې بارزښته اطلاعات دي چې مثلا د هغې په واسطه باندې موږ کولی شو، د تلویزیون په واسطه باندې موږ کولی شو چې هغه پیښې ته لاسرسی ولرو او هغه پیښه هممهاله وګورو. نو د دې سره چې کله تلویزیوني ژورنالیزم رامنځته شو نو لا یې پراختیا وکړه. ژورنالیزم دومره پراخه شو چې حتی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د تلویزیون د اختراع سره ګڼ شمېر تلویزیونونه رامنځته شو او د ژورنالیزم دا علم لا پسې غښتلی شو او لا مخته لاړه. د دې څخه هم بیا وروسته آنلاین ژورنالیزم رامنځته شو. په 1994 میلادي کال کې کله چې انټرنیټ رامنځته شو چې د لومړي ځل لپاره د امریکا استخباراتي شبکې دغه انټرنیټ کارو، خو ولې دا انټرنیټ دومره فراخه نه و، یعنې دومره نه و یوازې د محدودو خلکو په لاس کې و، ولې د نړۍ د انقلابونو سره او په څنګ کې د پرمختګونو سره انټرنیټ بالاخره د عامه خلکو په لاس کې وغورځېده چې نن ورځ موږ او تاسې ګورو په ګوګل کې ویب سایټونه دي، ویب لاکونه دي او ترڅنګ یې نورې هغه برخې دي یا مثلا هغه رسنۍ دي چې مثلا هغې په فیسبوک کې، انسټاګرام کې، په یوټیوب کې، په څنګ کې په نورو کې هغه وریفای اکاونټونه لري او د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه اطلاعات او معلومات د همدې لارې خپرېږي. دا هر یوه برخه چې ما تاسو ته تشریح کړه چې دا 4 دانې دي، چاپي ژورنالیزم دی، راډیوي ژورنالیزم دی او تلویزیوني ژورنالیزم دی او آنلاین ژورنالیزم دی. دا هر یوې تاسې ته ما ویلې چې بېلابېل ځانګړتیاوې لري. داسې نه ده چې مثلا د چاپي ژورنالیزم رامنځته کېدل خدای ناخواسته په خپل ځای باندې پاتې شي او موږ د راډیوي ژورنالیزم ته راشو. نه، ولې چاپي ژورنالیزم که چېرته موږ او تاسې ورته فکر وکړو تر نن ورځې پورې دوام لري. دا خپل خصوصیت لري. مثلا دا خصوصیت د ده څه دی؟ مثلا د نړۍ تر ډیره هغه خلک چې تعلیم یافته دي، د ټولنې هغه برخه چې مثلا هغې علمیت لري، نو هغه کولی شي چې د چاپي ژورنالیزم یا د ورځپاڼې نه په وخت سره د معلوماتو خبر وسی. خو ولې د دې څخه یوازې هغه کسان ما تاسو ته یادونه وکړله چې یوازې علمي خلک ترېنه کار اخیستلی شي. که نورو برخو ته یادونه وکړو د ځانګړتیاو له پلوه ورځپاڼه ارزان هم ده. مثلا چې دی کولی شو چې هر وخت کې موږ مطالعه کړو او د دې ترڅنګ نورې ډېرې ځانګړتیاوې. نو راډیوي ژورنالیزم هغه ژورنالیزم دی چې د خپلې ځانګړتیاوې لري. نو دغه ژورنالیزم کې مثلا په لنډ وخت کې موږ کولی شو چې د ټولنې پراخه برخې ته که هغه مثلا د علم خاوند وي او که نه وي،
مثلا یو چا تعلیم کړی یو نوی کړی، مثلا یو دهقان دی هغه لګی دی په خپل کارونده کې یا ځمکه کې کار کوي، له ځانه سره راډیو ګرځوي، د ازادۍ راډیو په څنګ کې له نورو محلي راډیوګانو دغه خبرونو په څنګ کې د مهمو خپرونو او د دې تر څنګ ډېرو نورو څخه په وخت سره خبرېدی شي. یعنې د دې ځانګړتیا د ده په پرتله باندې بیا دا یو څه پراخه ده، ځکه چې دی دلته هر سړی د ټولنې ترېنه کار اخیستلی شي. د دې څخه وروسته د دې ځانګړتیاوو ته که چېرته موږ راشو، د تلویزیون ځانګړتیا ده. تلویزیون چې کله رامنځته شو نو د ټولنې لا پوهاوی پسې زیات شو. مثلا پخوا به خلکو چې دی مثلا یوازې د راډیو څخه خبرونه اورېده، که چېرته به په فارسي ژبه باندې به خبرونه وړاندې شو نو بیا په پښتانه په اسانۍ نه پوهېده. ولې د کله چې د تلویزیون رامنځته شو، که چېرته ژبه بدله شوه نو هممهاله تصویرونه ورسره رامنځته شوه، هممهاله ویډیوګانې رامنځته شوې. نو که چېرته اوس په عربي ژبه ولې نه که یو خبر خپرېږي لږ تر لږه موږ او تاسې د ټولنې هغه که تعلیم یې کړی او که نه یې کړی هغه ترېنه خبرېږي چې پېښه څه ده، موضوع څه ده. په څلورم راوند کې بیا د آنلاین ژورنالیزم رامنځته کېدو ځانګړتیاوې بېلې دي. مثلا د آنلاین ژورنالیزم ستره ځانګړنه دا ده چې موږ کولی شو چې په هر وخت کې ترېنه استفاده وکړو. یو کال وروسته هم ته کولی شي چې مثلا په یو ویب سایټ کې یا مثلا یو ویبلاګ کې یا تر څنګ نور وریفای اکاونټونه چې هغه مثلا په یوټیوب کې کار کوي یا مثلا نورې برخې دي، نو ته کولی شي چې د هغې اطلاعات د یو کال څخه وروسته هم وګورې او ته کولی شي چې په هره ژبه باندې چې دی د ده معلومات او اطلاعات ته ترلاسه کړې او هغې ته لاسرسی ولري. خو یوه خبره په یاد لرئ چې د دې ژورنالیزم تر ټولو غټه ځانګړنه بیا دا ده چې موږ کولی شو چې هممهاله د رسنۍ سره خپل نظر هم شریکولی شو. مثلا موږ هغې ته د کمنټ په شکل باندې د یوې موضوع په هکله باندې که چېرته ښه نظر ورته بیان کړو چې مثلا دا پیښه په واقعي معنا سره تاسې ښه راغستې ده او که چېرته مثلا پیښه غلطه راغستې، موږ کولی شو چې هممهاله ورته ریپلی پرېږدو چې مثلا دې پیښه په دې رقم نه وه، په دا رقم باندې وه. انشاءالله د دې درس په دغه برخه باندې به ډېر په زړه پورې پوه شوي یاستئ. که چېرته پوه نه وئ حتما ما نه به پوښتنه کوئ، ځکه پوښتنه هغه څه دي چې تاسې ته لا علمیت درکوي او تاسې لا پوهه کېږئ. اوس راځو د محتوا له پلوه د ژورنالیزم ډولونه. د محتوا له پلوه د ژورنالیزم ډولونه. د محتوا له پلوه ژورنالیزم تغییر کړی دی. مثلا د وخت او زمان سره شاید کېدای شي چې د ده نه وروسته د ژورنالیزم ډولونه 40 شي، 50 شي، 70 شي. مثلا ته امریکا ته لاړ شي او ته هلته ووایې چې د محتوا له پلوه د ژورنالیزم ډولونه 20 دی، ولا هغې به در پورې وخاندي. که مثلا ته چېرته هغې به درته وایي چې 20 نه دي، 50 دي. که ته چېرته مثلا برطانیه ته راشي یا مثلا انګلستان ته راشي او هلته ووایې چې د ژورنالیزم ډولونه 10 دانې دي، شاید کېدای شي چې هغه خلک هم در پورې وخاندي. یا به وایي چې یا به یې درته کم کړي یا به یې درته ډېر کړي. ولې وخت و زمان او مکان سره د دې ډولونو فرق شته دی. مثلا د ژورنالیزم د رامنځته کېدو سره هر څه چې دی تغییر کوي. د 18مې میلادي پیړۍ په رامنځته کېدو سره د ژورنالیزم پوهان کېناستل او دوی ته یوه چوکاټ جوړ کړ چې موږ ژورنالیزم څنګه کولی شو. خو د محتوا له پلوه ژورنالیزم موږ نشو کولی چې دوی ته چوکاټ جوړ کړو، ځکه د وخت د رامنځته کېدو سره مثلا د پرمختګ د رامنځته کېدو سره شاید کېدای شي چې دا ژورنالیزم تغییر وکړي. نو ما یې دلته یوازې یو څو مثالونه راغوستي چې هغه عبارت د څېړنیز ژورنالیزم نه دی، ښاري ژورنالیزم نه دی، زیړ ژورنالیزم دی، موبایل ژورنالیزم دی او انځوري ژورنالیزم دی. انشاءالله د دې هر یو سره د نوم نه معلومیږي او تاسې به ورسره اشنا استئ. څېړنیز ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې تر ډېره هغه پیښې او واقعیتونه چې د رسنیو په وړاندې باندې یو څه اندازه پټ وي یا مثلا غیب وي، د هغه د روښانه کولو لپاره څېړنیز ژورنالیزم کار کوي. ښاري ژورنالیزم تر ډېره د ښار او تمدن پورې اړوند د یو ښار او د یوې ټولنې مهم معلومات، اطلاعات د راپور په شکل باندې په ویډیوي شکل باندې تر ټولنې پورې رسوي. زیړ ژورنالیزم بیا هغه ژورنالیزم دی چې تر ډېره په واقعیتونو باندې کار نه کوي بلکې یوازې په اوازو او نمایشونو باندې کار کوي. نو د دې ژورنالیزم رامنځته کېدل په افغانستان کې د ژورنالیزم کورنۍ ته ستره ضربه ده،
ان شاء الله دا بیله موضوع ده، په دې باندې بیا خبرې کوو. یوازې دومره زده کړئ چې د وړې پیښې څخه لویه پیښه او د لویې پیښې څخه کوچنۍ پیښې جوړولو ته زیړ ژورنالیزم ویل کېږي. موبایل ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې موږ او تاسې په موبایل کې ایډیټ کوو، تر څنګ چې دی په موبایل کې دغسې لکه څه چې تاسې ته لګیا یم دغه درس وړاندې کوم او دا تر تاسې پورې در رسېږي، دې ته موبایل ژورنالیزم ویل کېږي. انځوري ژورنالیزم تر ډېره پورې د انځور پر برخه کې چې دی فوټوګرافي ده او د انځور پر مټ باندې نورو ته پیغام انتقال او په څنګ کې هغې ته معلومات لیږدولو ته انځوري ژورنالیزم ویل کېږي. د ده ډولونه ما تاسو ته وویللي چې دا معلوم نه دي، شاید کیدای شي چې 50 شي، شاید کیدای شي چې 100 شي، د ده نه کم شي، د ده نه زیات شي. ولې ټولنې، زمان، مکان او تر څنګ هغه څه ته کتل کېږي چې مثلا د پرمختګ زاویه پکې رامنځته کېږي. مثلا په راتلونکي کې شاید کیدای شي چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې 100 شي. څومره چې وخت نه وخت کېږي په ژورنالیزم کې نوښت رامنځته کېږي، هغومره دغه برخې ډېرېږي پکې. په دریمه برخه کې د درس موږ لرو رسنۍ. ما په لومړي سر کې لیکلي دي، خو ولې د دې د درس د تشریح نه وروسته مې دا ساتلی. رسنۍ څه شی دی؟ موږ ولې رسنۍ پیژنو؟ ولې دلته دا رسنۍ کلمه لیکلې ده؟ رسنۍ په اصل کې د میډیا د کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې میډیا کلمه بیا د انګلیسي ژبې میډیم کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې میډیم د منځنۍ په معنا سره ده، یعنی د دولت او خلکو ترمنځ څه شی دی؟ د پول حیثیت لري، منځنی حیثیت لري. که چېرته رسنۍ نه وي نو هېڅ کلین ټولنه کې هغه نوښتونه، هغه مثلا څه چې دي هغې ته انځور کشي نه ورکول کېږي او هغې ته چې دی مثلا د ټولنې پام نه کېږي. خلکو ستونزې د حکومت سره، د حکومت ستونزې د خلکو سره شریکولو دنده یوازې د رسنیو ده. نو مهمه دا ده چې تاسې باید د رسنیو وپېژنئ. خو بیا رسنۍ بیا هم په عمومي توګه باندې چې دی هغه بیا یو د محتوا له پلوه دي، یو چې دی د حالت له مخې دي او هغه انشاءالله بېله موضوع ده. په دې باندې به بیا درس ویم، یوازې د رسنیو هغه پیژندنه مې تاسو ته وکړه. دا به را روانه موضوع انشاءالله تاسې په دې درس باندې به پوه شوي یاستئ چې موږ ژورنالیزم په عموما کې په 2 برخو باندې ویشلی دی، چې هغه تخنیکي، د تخنیک له پلوه د ژورنالیزم ډولونه او د محتوا له پلوه د ژورنالیزم ډولونه. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترېنه زده کړي وي او په ورځني ژوند کې که چېرته تاسو سره پوښتنه پیدا کېږي چې آیا د ژورنالیزم علم زه زده کومه، د دې دا ډولونه به څه وي؟ مثلا ولې زه دا ژورنالیزم چې دی یوازې تعریف راته کېږي، یوازې هغه معلومات په اړه راکول کېږي، خو زه پوهېږم چې د ژورنالیزم دا ډولونه څه شی دي. نو دا د نن ورځې درس خدای دې وکړي چې یو څه م ترېنه زده کړي وي. تر بل درس ما صفت الله سحر ته اجازه راکړئ. ښه وخت ښې شېبې، د خدای په امان.